دوستانو موږ څنګه کولی شو په واتس اپ کې داسې سیټینګونه وکړو چې زموږ واتس اپ کې څوک لاسوهنه ونه کړي چې زموږ واتس اپ بل څوک خلاص نه کړي. نو دې لپاره به تاسو خپل واتس اپ خلاصوئ. څنګه چې تاسو واتس اپ خلاص کړئ دلته به تاسو درې ټکي راشي دا پاس وګورئ 3 لاین دلته به راشئ. دلته تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ اول به تاسو راشي اکاونټ ته. څنګه چې اکاونټ ته راغلی دلته به تاسو ته راکلي وي سیکیورټي نوټیفیکیشن دلته به راشئ. دلته به دا اپشن به تاسو آن کړئ. دا کوم وخت کې آن کول پکار دي کله چې تاسو واتس اپ بل څوک استعمالوي یا ډیوایس کې اسکین کوي بل څوک یا تاسو واتس اپ بل څوک خلاصوي تاسو به دا آن ساتئ. که چېرته غواړئ چې مشکل نشته بس موږ آف کو تاسو که بندول غواړئ بند کړئ زه هم بندوم. نو را به شئ دلته دې ځای نه به وځئ دلته به تاسو راشئ پرایوسي دا پرایوسي کې به دلته تاسو لاندې دا ریسیپټ دا به تاسو هم آفي نو تاسو بس آن کړئ ځکه چې تاسو میسجونه یا نور شیان چې دي په اسانه سره کته ته ولېږي نو هغې ته نه ښکاري چې زما میسج یې وکته ونه کته یا چې سټوریج کې هغې ته به نه ښکاري. دغه سیټینګ دې کې هم لازمي و. لاندې به راشئ چټس ته. څنګه چې چټ ته راغلی دلته به تاسو ته یو داسې نوی اپشن اضافه شوي وي چې هغې به تاسو ته به حیرانوونکې وي. وایس میسج ټرانسکریپټ دغه هغه وخت کې پکارېږي دا چې آن وساتئ دوستانو. کله چې دا آن وساتئ په انګلیش باندې کلیک کړئ. څنګه چې په انګلیش باندې کلیک کړئ دلته به تاسو راشئ چټ ته. دلته به تاسو ته یو چا به انګلیش کې یو خط لیکلی وي صحیح ده. دلته به انګلیش کې خط لیکلی وي دلته دا به کلیک کړئ. تاسو به دا به نه کلیک کوئ. دلته به 3 لاین ته به راځئ. 3 لاین کې به هماغه اپشن چې دلته به تاسو ته راشي موږ ته شو نه شو خو تاسو به ما اپډیټ کړی نه دی خو دلته به تاسو ته هماغه اپشن چې دی شو به شي خو دغه لیکنه اوس ما تاسو ته لیکنه ما بل څه ته لیکنه ولیکه کله چې هغې انګلیش کې لیکنه ولیکله نو تاسو ته راغی نو تاسو بیا کولی شئ میسج کوم وخت کې نه شي اورېدلی نو 3 لاین ته به راځئ هماغه اپشن دلته وهئ دلته راځي. اوس ما ته رانغی ځکه چې ما ته څوک انګلیش کې چا میسجونه نه دي کړي دغه اپشن دې لپاره پکارېږي. خو بیرته به 3 لاین ته به راشو سیټینګ ته به لاړ شو دلته به تاسو راشئ چټس ته. چټ ته څنګه راغلی دلته به لاندې سکور کوئ دلته به تاسو ته لیکلي وي دوستانو میډیا ویزیبیلیټي دا چې تاسو هم آف وساتئ ځکه چې کله چې تاسو ته عکسونه ویډیوګان راځي نو اتوماتیک ستاسو موبایل ته به نه داخلېږي ستاسو موبایل نه به خلک ستاسو عکسونه به نه ګوري. دا اپشن هم ډېر زیاته ضروري ده. ورپسې دلته نوی دا بیخي نوی راغلی دی آټو پلی اټومیټډ امیج دا چې دا نوی راغلی دی اتوماتیک ستاسو ویډیوګانې سټیکرونه یا سمې ایموجي وي تاسو موبایل ته داخليږي او تاسو نه اجازه نه اخلي. دا هم په نوی راغلی که تاسو افول غواړئ تاسو هم آف کړئ په اسانه سره. او دلته لاندې راشئ چټ بیک اپ که چېرته غواړئ چې خپل چټ چې دی بیک اپ کړئ نو تاسو به یو ایمیل ته ایډ کړئ خپل ایمیل به ایډ کړئ. ایمیل چې څنګه ایډ کړه بس دلته به تاسو ته میسجونه ثبت شي په اسانه سره. دغه اپشنونه دې لپاره پکارېږي. بس که ویډیو هم خوښ شوي ځان سره فیر کړئ لایک کړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ.